شلم لامل خپل ژوند بدلول مه غواړه. په دنیوي ژوند کې پر انسان هر ډول حالات راځي او له دنیوي نعمتونو څخه په هر نعمت کې یو ډول نیمګړتیاوې موندل کیږي. ټول په ټوله هیڅ شی پوره نه وي. کور، ښځه، بچی، دوستان، دنده او داسې نور شیان چې انسان یې لري په ټوله معنا پوره نه دي. ارومرو به له یو اړخه ستونزه لري. خو هوښیار سړی هغه ده چې د دې هر څه غورهوالی او بهتري را په زړه کړي او بدي هیره کړي. الله تعالی دا نړۍ د متضادو شیانو د جمع کوونکي په توګه پیدا کړې ده. خیر او شر، اصلاح او فساد، غم او ښادي او داسې نور. ډېر شیان شته چې په خپلو سره مخالف بلل کیږي خو په دې نړۍ کې په یو وخت کې موندل کیږي. ډېر ځل داسې هم کیږي چې په یو کور کې غم او ښادي دواړه سره یو ځای سي. یو حدیث کې راغلی ده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال: رواه الترمذي. دا دنیا ټوله د الله تعالی له رحمت څخه لري ده او هر څه چې په دې کې دي د الله تعالی له رحمت نه لري دي، پرته د الله تعالی د ذکر او هغه څه چې له دې سره تړاو لري او د دین عالم او د دین زده کوونکی. له دې امله د ځان لپاره د خپل ژوند له واقعیتونو سره سمه تګلاره خپله کړه او له خیالاتو او وهمونو سره مدرومه. خپل ځان د خپل ژوند د چارو لپاره تیار کړه. کله ناکله کیدای شي ته په خپل ژوند کې هیڅ یو ریښتونی دوست پیدا نه کړي او نه کوم کار سرته ورسوي، ځکه ریښتونولي او بشپړتیا د دې نړۍ له صفاتو څخه نه ده. کیدای شي ستا ښځه ستا په طبع برابره نه وي، خو حدیث کې راغلی دی. رضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. یو مسلمان دی خپله مسلمانه ښځه کمه نه ګڼي، که د هغې یو خوی یې خوښ نه وي بل به یې خوښ سي. له دې امله پکار ده چې ته ځان پیاوړی کړې، له خلکو سره نږدې اړیکې ولري، له تیروتنو یې مخ واړوي، بدي یې وبخي، له خلکو سره د اسانتیاو څخه کار واخلي، کله د یوې موضوع په اړه سترګې پټې کړي او له ځینو کارونو څخه ناخبري وښیي.